دا یو عکاسي ده د دې معاشرې دې کې ما راټوله کړې دا سره شریک کوم. نن سبا په دې معاشره کې زیات خلک هم دغسې که نه وایي مورې خیرات غواړي کورونو کې کاسه ګرځوي، لورې پاریو کې په ټیک ټاک کې مخه سره ګرځوي، پلار یې دهقان دی د خانانو بېګارونه کوي، زوی یې بدماش دی او په بډه تمانچه ګرځوي. مننه. پلار یې دهقان دی د خانانو بېګارونه کوي، زوی یې بدماش دی او په بډه تمانچه ګرځوي، لورې هفته کې 3-4 جوړې جامې هم اخلي، مور یې په سر باندې شلېدلې لوپټه ګرځوي. مننه. زوی یې حجرو ته بې ټوپکه بې شرابو نه ځي، پلار یې تمامه ورځ اوږه باندې بیلچه ګرځوي، لور یې پیښې د انګریزانو د فلمونو کوي، په باډیګارډ کې خو کسان 4-5 ګرځوي. مننه. دغه ماشوم چې آیفون باندې سندرې اوري، پلار یې تمامه ورځ د بل سړي رکشه ګرځوي، ښځه یې دلته کې پیزوان له قبره نه کوزوي، یو مسافر د یو کپیل سره ټریله ګرځوي. مننه. انګور یې ګرځي د سحر نه تر ماښامه پورې، سخر یې جومات کې په سپونو مسله ګرځوي، سبا زکات ورکوي، لوی لوی قطارونه جوړ کړي، دنیا خبر کړه چې حاجي صاحب به کیمره ګرځوي. د دغې پیغلې د غرور قصې دې واورېدلې؟ د دغې پیغلې د غرور قصې دې واورېدلې؟ مور یې هم کونډه ده، چوکونو کې رانجه ګرځوي، او دغه چې رور یې په پردي واده کې ډزې وکړی، خور یې کورونو کې پیسو له دنداسه ګرځوي. مور یې بوډۍ ده، څو پیسې د دوایۍ نه لري، زوی یې هوټلو کې د چم پردي واړه ګرځوي، خاوند مزدور لري د سیالو سره سیاله ګرځي، ویښته یې رنګ کړي دي موبایل یې هم 2 ګرځوي. مننه. خاوند مزدور لري د سیالو سره سیاله ګرځي، ویښته یې رنګ کړي دي موبایل یې هم 2 ګرځوي، د کرایې په کور کې ناست دغه بدماش سړی دی، سګرټ په سوال غواړي په خپه باندې چړه ګرځوي. زمونږ د کلي د امیر صاحب زوی دې وپېژندو، غلاګانې هم کوي، چرس پوډر خرڅی نشه ګرځوي، د دیکاوې لپاره چون غنم مرغو ته اچوي، تمامه ورځ هم په مرغو پسې لینده ګرځوي. د تبلیغي سړي واده د 2 زامنو دی جو، هجړاګان هم ګډه ټول چم کې ډمامه ګرځوي. دغه هلک د یوې تاڼې د سیچو وراره دی، بیا خو بدماش دی ټول جرمونه د ښکاره ګرځوي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه سم کړی که نه، رحیم الله سحر به چا تعیینه ګرځوي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه سم کړی که نه.